بغلان کې د ځوانانو ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د ځوانانو ورځ بغلان کې په داسې حال کې نن د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه چې لا هم وزګاري، اقتصادي فقر، ناامني او په ناقانونه لارو د ځوانانو مهاجرتونه د یو شمېر ځوانانو ژوند ګواښي او نه یې پرېږدي چې پرمختګ وکړي. ځوانان غونډه کې وایي تېره 13 کاله د حکومت لوري ورسره شوې ژمنې د شعار تر بریده پاتې او عملي شوي نه دي. د بغلان د ځوانانو مدیریت وایي چې 18 کاله ځوانان د ابزاري او کمپایني کارونو قرباني ګرځېدلي او پرمختګ ته نه دي پاتې شوي. که څه هم د طالبانو د حکومت تر راپرځېدو وروسته افغان ځوانانو په زیاتو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي، خو بیا هم له دې هر څه سره نیوکې پر دې دي چې په اساسي ډول ځوانانو ته په افغانستان او په ځانګړي ډول بغلان کې هر اړخیز کار نه دی شوی. دلته ادعا دا ده چې ځینې کړیو او افغان حکومت د دې پر ځای چې ځوانانو ته یې کار کړی وی له هغوی څخه یې ابزاري ګټه پورته کړي او نور یې له پامه غورځولي دي. رښتیا هم چې هغه ژمنې یا وعدې چې په تیرو 18 کلو کې د ځوان سره وشوې، له بده مرغه دغه وعدې عملي نه شوې. یو شی باید ووایم چې هر کله د ځوان ابزاري استفادې وشولې، هر هغه څه چې په ټولنه کې په عامه سطحه باندې باید شوي وی هغه ونه شول ځوان لپاره، نو ځوان نه استفادې وشوې، ځوان ته اکثرا ابزاري لیدلوری تینا کار واخیستل شو. اما بعد از اینکه اداره جدیدی در افغانستان به وجود آمد، وعده های زیادی به جوانان صورت گرفت، اما متاسفانه از جوانان همیشه استفاده ابزاری شده و حقی که از جوانان برشان داده نشده. د بغلان د ځوانانو مدیر پیوند امین هم مني چې له ځوانانو سره کړې ژمنې ځوان نسل ته د کارموندنې او د هغوی د پرمختګ لپاره عملي شوي نه دي، خو نیوکه د ملي یووالي حکومت په مشرانو کوي چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال ځوانانو سره د ځانګړي وزارت وعده کړې وه، خو واک ته په رسېدو یې نه یوازې دا چې وزارت جوړ نه کړ، بلکې داسې یو معینیت یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې رامنځته کړ چې هیڅ ډول بودجه یې نه لرله. همه شاهد هستند آنچه را که در مبارزات کمپاینشان گفتن، آنچه را که در میخواستن در وقت از جوانان را جمع بکنن، همه شاهد است که به او وعده هایشان عمل نکردن و شما شاید شنیده باشین که برای جوانان حتی وزارت وعده کردن، حتی که نه تنها وزارت برای جوانان دادن، حداقل معینیت جوانان را به عنوان واحد بودجوی هم در سطح مرکز نشناخت. غونډه کې په خپله ځوانانو باندې نیوکې دا دي چې یو شمېر حکومتي کړیو له ځوانانو کمپایني ګټه پورته کړه او یو شمېر نورو د حکومت ضد ډلو ځوانان دې ته وهڅول چې عملاً یې د حکومت پر وړاندې جنګ ته تیار کړل، چې همدا چارې د دې لامل وګرځېدې تر څو ځوانان خپلو ټاکلو هدفونو ته ونه رسېږي او لوری بدل کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.